نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان وایي افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان کډوال باید اوس بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون د خپلې اونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل چې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي او په وینا یې دغه هیواد نه غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي او پاکستان ته د نورو افغان کډوالو جوپې ورمات شي، ځکه چې د په وینا اسلام آباد نور د افغان کډوالو ورتګ نشي زغملای. نوموړی وایي اسلام آباد له کابل سره د خپلو اړیکو د کچې راټیټول په پام کې نه لري او نه غواړي له افغانستان خپل سفیر ورغواړي او نه هم د دې کار هوډ لري. چودري ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې افغان حکومت خپل ټولې هڅې د دغه هیواد پر سیاسي حل لارې متمرکزې کړي، ځکه چې په وینا د افغانستان د کشالۍ حل یوازې له سیاسي لارې شونی دی. چین وایي د افغانستان د بیا رغونې او سولې پروسې څخه ملاتړ کوو. چین وایي د افغانستان د بیا رغونې او سولې پروسې څخه ملاتړ کوي. د چین د دفاع وزارت ویان د وو کیان ویلي چې هیواد د افغانستان د بیا رغونې او سولې پروسې څخه ملاتړ کوي. ووکیان ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په وتلو سره دلته د حالاتو د خرابېدو پړه د امریکا پر غاړه ده. نوموړی زیاته کړې چې د اوسنیو خراب امنیتي حالاتو اصلي پړه د امریکا پر غاړه ده او دوی باید دا پړه د سیمې پر هیوادونو ونه اچوي. او امریکا یو ځل بیا کندهار کې پر طالبانو هوایي برید کړی. امریکایي ځواکونو یو ځل بیا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دغه بریدونه نن د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د تادین خان له کورونو سره د طالبانو پر یو مرکز شوي دي. د دغو بریدونو له امله د وختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. دا په تېرو 2 اونیو کې دریم ځل دی چې بهرني ځواکونه د کندهار په بېلابېلو سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، علامه ملشه.